قوم سره مشورې نه پس موسی علیه السلام غر ته لاړ چې کوهي تور دی او هلته کې 13 ورځې د الله په دربار کې روژه ونیوله. بعضې علما وایي چې د ورځې بیا روژه وه او بیا به ماښام ماته شوه لکه څنګه چې زموږ روژې دي، بلکې بعضې علما وایي چې نه دا 13 ورځې د یو شان روژه وه، ماته کړې په دا منځ کې نه ده. لکه پیغمبر له الله ډېر لوی طاقت ورکړي. د پیغمبر طاقت دا د 40 جنتیانو برابر دی او د یو جنتی طاقت د دنیا د 100 ځوانانو برابر دی. نو ته اندازه لګوه چې د پیغمبر طاقت د عام 4,000 انسانانو د طاقت برابر طاقت 4,000 ځوانان چې څومره طاقت لري دا د پیغمبر طاقت دی. الله طاقت ورکړیو 13 ورځې روژه ونیوله. اوس 13 ورځې د الله په حکم چې روژه ونیوله نو د روژې سره که ستاسو خیال وي د دې خولې نه یو قسم خاص بوی ځي. دا بوی د خولې نه نه دی، دا د معدې نه راځي. معده تشي د هغې نه هغه سام براس راځي پرې خوله، خو د خولې نه ځي. د خولې د غاښونو کې خامخام لګوندې دغه وشي، هیرنوالی راشي. نو ده وی چې داسې به وکړمه چې الله له ملاقات لدم چې خوله م صفا کړم، غاښونه م صفا کړم. نو د مسواک و حضرت موسی علیه السلام او ډېر مضبوط مسواک یې و خولې پاکه کړه چې پروردګار ته هغه مخصوص ځای ته ورغې او الله ته التجا کوي وی تا مسواک ولې وو ما چې الله خوله مې پاکه شي د خولې بوی مې ختم شي، خولې نه بوی مې تا ته پته نه لګي چې د روده جدار د خولې بدبویي په ما د مشک و عنبر نه اعلی و مزیداره لګي. تا باندې خو ما روژه تېر شوه د دې دپاره ونیوله چې ستا د خولې نه دغه بوی روان شي او دا بوی په ما خشته مزیدار لګي. نو هغه چې کوم اعلی بوی باندې په مسواک لرې که 10 ورځې بیا روژه کا 40 ورځې 10 ورځې موسی علیه السلام نوره روژه ونیوله. 13 چې پوره شوې هلته قوم په سوچ و بچار کې دی چې مونږ ته خو خپل پیغمبر 13 ورځې پوره یادې کړی دی. دا خو 13 نه خبرې زیاتې واورېدلې. نو په قوم کې خو هر قسمه خلک دي. د موسی علیه السلام په قوم کې یو کس و سامري ورته وایي، د هغه خپل نوم هم موسی و، د ده موسی نوم. او عجیبه دا ده د الله د قدرت ته سړی حیران شي. موسی علیه السلام فرعون کور ته لاړ او فرعون یې تربیت وکړ. الله تعالی ته پیغمبر جوړ. دغه موسی چې سامري دی دی هم مور په هغه کال پیدا شو چې په کم کال باندې به فرعونیانو د بني اسرائیلو ماشومان وجل. مور یې وړه چې د ما مخکې علالۍ راشه چې د بیابان کې به وغورځومه. نو بس که مړ شو بیابان کې او که 400 کل زما د سترګو وړاندې خو به ني بیابان کې وغورځو یو ځنګل کې مور یې راله. هلته الله جبریل علیه السلام مقرر کړ د دې ماشوم تربیت کوه. ټول الله جیبه نظام جبریل علیه السلام به راته او د دغې موسی سامري تربیت یې کو. کافر ته جوړ لوی کافر. و موسی الذي رباه جبریل کافرو. هغه موسی چې جبریل علیه السلام یې تربیت وکړه هغه نه کافر جوړ شو. و موسی الذي رباه فرعون مرسلو. هغه موسی چې فرعون یې تربیت وکړه هغه د پیغمبر جوړ شو. دا یو عجیبه نظام دی. ښایي د پیغمبر کور کې څوک پیدا کیږي. دا نوح علیه السلام په کور کې د هغه بچې پیدا شو کافر، او کله د کافر په کور کې رب العالمین څوک پیدا کی. د ابو جهل کور کې اکرمه پیدا شو. اکرمه د پیغمبر علیه السلام جلیل القدر لوی صحابي دی، لوی صحابي دی جوړ شو. پلار یې څوک و؟ د فرعون په کور کې د هغه بیبي آسیا کمه ښځه وه. د فرعون لور هغه کمه جینۍ وه او کم انداز ته رسېدلې ده. دا د الله یو خپل نظام دی بس، او یو خپل پروګرام د پروردګار روان دی او د خپل قدرت نښې ښیي. دغې سامري د جبریل علیه السلام چې په کوم څاروي راته او خپه به یې کېښوده د هغې لاندې هغه علاقه هغه ځای به تک شین شو. اوچ ځای باندې چې به د جبریل علیه السلام اسپه کېښوده تک شین به شو، په رپېدو به شو. خوره جمع کوله چې دې خوره کې هم څه کمال شته. هوښیارو. خو چې کله بني اسرائیل د فرعون د قوم نه تلل او تښتېدل داسې خو نه شو تللی
د واده په بهانه باندې دوی د فرعون د قوم نه څه کالي مالي راغونډ کړي. مونږ کې واده دی او ته مهرباني وکړه کالي راکړه، چا د یو نه چا د بل نه چا د بل نه کالي راغونډ کړو. مطلب دا چې مونږ خو به د شپې وځو، د شپې خو به زمونږ ډیوې او شمې بلې، نو هسې نه دوی را باندې شکیان نه شي. نو دا به دوی به وایي چې دا خو پکې ودونه دي او موږ نه کالي او زیورات وړي دي، نو شک به یې نه وي. ځکه ویښ دي او شمې ډیوې بلې دي چې پکې واده دی. هغه کالي خو دوی سره و. فرعون او قوم کې هلاک شو. سامري وخو دې قوم ته وایي چې دا مهرباني وکړئ چې دا کالي راغونډ کړئ. دا خو حرام دي، دا خو د فرعونیانو د قوم دي. او دا ماله راکړئ چې موسی علیه السلام راشي، نو بیا به د هغه نه تپوس کوو چې دې سره څوک وو، اوس یې راغونډ کړئ. قوم هم وی چې واقعي هارون علیه السلام هم په خپل اعتماد کې واغېست، وی چې دا کالي خو راغونډول پکار دي، ځکه دا خو پردي کالي دي او حرام دي. راغونډ به کو کې به چې موسی علیه السلام راشي، هغه نه به تپوس وکړو چې دې سره موږ څوک وو. سامري ځان سره کېښودل، ده به د کالو جوړولو کار کوو. دا لوبې وکړله چې هغه کالي یې ټول ویلې کړل او د په ځمکه کې یو قالب جوړ کړ، د خټې د سخي په شکل کې هغې کې دا واچول او ویلې کړل او د سخي یو شکل یې ترې جوړ کړ او دننه یې ډډ کړ ډډه. او کومه خاوره چې ده سره د حضرت جبریل علیه السلام د اس د خپو وه، هغې پکې منځ کې ور واچوله. چې ور واچوله د هغې اوازونه شروع کړل لکه څنګه چې سخی اواز کوي. سړي له موقع په ګوتو وړله. بعضې خلک وي داسې چې هغه ځان ته وایي مسلمان، خو د زړه نه اسلام نه خوښ. بعضې سړی ځان ته مسلمان وایي، د زړه نه اسلام نه خوښ. یا بعضې سړی دی چې ځان ته مسلمان وایي، عبادت نشي کولی، هغې له بانې جوړوي. کله به یو مونځ پورې خاندي او کله به زکات ته ټکس وایي او کله حد پورې خندا به کوي او کله به روجې پورې خندا کوي. وی ځان ته به مسلمان وایي، خو یا عبادت نشي کولی، عبادت سره شوق نشته، بانې به لته نو چې کومو آیتونو کې د عبادتونو ذکر دی هغې کې نقصانونه پیدا کول او په هغې خلک بدګمانه کول. دغه رنګې سامري مقومون تله ملګري ځان له پیدا کړل. وی ګوری موسی علیه السلام تللی دی کوهي طور ته، خدای پسې ګرځي او خدای دلته راغلی. تاسو دا دې ولیدل که نه؟ دا ګوره د سرو زرو نه جوړ دی او مې کې چغې وایي دا د غوا بچی خو نه دی او نه د غوی بچی دی، دا خدای دی. نو ګوره دې خو مخکې پاله کې هم د هغه شرک هغه بیماري پرته وه، د کفر هغه مرض یې هلکې پروت و. په کوم قوم به تیر شي چې شرک کوي، دې به مو دلو خار اختی ده چې مونږ انداسې یو بوتي چې مونږ سجده ورته ولګو. ما درته مخکې ووایي بس بعضې کسانو فوراً د هغه عبادت شروع کړي چې واقعي خدای خو دلته راغی او عبادت شروع کړو. هارون علیه السلام په قوم کې موسی علیه السلام پرېښی دی، د قوم ته ورته منت کړي چې ګوره مه کوئ دا شی، انتظار وکړئ موسی علیه السلام. نه موسی علیه السلام مونږ 13 ورځې ته ویلې وې واده خلافي یې وکړه، چا وې مړ دی، چا وې خدای ته رک شوی دی. لویه مسله جوړه شوه. څوک عبادت کوي د سکي، څوک یې نه کوي، هغې لګیا دي هغې خلکو ته تبلیغ کوي چې داسې مه کوئ. څوک خاموشه دي چې وروره مونږ غږ نه کوو تر څو چې موسی علیه السلام نه هلته موسی علیه السلام چې الله سره ملاقات وکړه، الله ورته وویل چې ته خو دلته خو قوم دې ګمراه شوی دی، دا لانجه شوې ده. او الله ذوالجلال تورات وله ورکړه، خشتا د الله کتاب په تختو لیکلې غونډې ورکوي. ها دا ستا کتاب شو. دې کې ما د عبادت طریقې درته ښولې دي چې په کومه طریقه به زما عبادت کوئ، کم عبادت به کوئ. دې کې ما د ژوند د تېرولو چل درته ښولې دی چې زندګي او ژوند به څنګه تېروئ، جګړه هم پېښه شي په څه به یې ختموئ. او دې کې ټول ستاسو د دنیا د ژوند د تېرولو نظام او دې کې زما د راضي کولو چې کومې طریقې د عبادتونه هر څه پکې پراته دي. زه وړه قوم دې ګمراه دی، خلاص شوی دی. چې څنګه دې راغې قوم ته او قوم یې وکتل، اوس بل قصه جوړه ده، اوس خیر او قوم عبادت کوي. حضرت موسی علیه السلام خو اول په خپل رور ورمنډه کړي. هارون علیه السلام اگر چې 3 کاله دا رور ته مشر و، رور یې پیغمبر خو دومره دماغ اوس کار نه کوي چې ته ما پرېښودې نو تا نه قوم ولې ګمراه کېده، ما پسې ولې نه راتلې، دا تاسې چل کړی دی. هغه د دې سر نه او د ګیرې نه کلک ونیو او ورته ویل لا تأخذ بلحیتي ولا برأسي، ای زما وروره زما سر او ګیره مه نیسه، د مور زویا د ته څه کې دشمن په ما خوشحاله، ما خپل وس کړی دی، خپل نصیحت مې کړی دی چې نه مني زه څه وکړم ورسره. او د غصې نه هغه تورات هغه تختې هم په ځمکه ترې پرېوتلې، کېښودلې، بیا ویې غورځولې. غصه دی، دماغ کار نه کوي چې دا څه شوي دي.
او فورا ورغې هغه سخی راواغېسته چې تاسو دې ته خدای وی ورېږې ورته څخېمه چې دا خدای دی او که دا مخلوق دی چې دې ورته که ویې سوځو که دا خدای وی نو ځان دې بد کړي د سوځېدو نه که نه خلک خو پوه شو چې واقعي موږ څه غلطي کړې ده موږ څه لوی جرم کړی دی او که خدای وي نو خدای به څنګه سوځي دا خدای دې وسوځېد او سامري ته وایي تا دا چل ولې کړی تا هم نه پرېږدم تا هم برابروم وایي ما خو نور څه نه دي کړی خو دا غزرو نه مې سخی جوړ کړه قبضت قبضة من اثر الرسول د جبريل علیه السلام د قدم خاوره وه او مې پکې واچوله دا چلې جوړ زه څه خبر یم دوی ولې دې ته سجدې کولې زه یاره وایي تا ود نه تاله داسې سوال د الله نه کومه چې ټول عمر همدغه سرګردانه ګرځې ته به ګرځې او تا باندې به داسې خارخ لګېدلي چې نه به درته څوک نږدې کېږي او نه به چا ته نږدې کېږي او چغې به چې لا مې ساس ګوتې مه راوړه ورې ما له ګوتې راوړنه ځه ستا لپاره دا سزا ډېره ده خطرناک جرم دی که نه لوی سنګین جرم او لویه سزا ده ځکه یو سړی چې مړ شي هغه ما دی نه مرګ ښه دی د دې واقعې نه مقصد مې څه دی یا رب العالمین چې په قرآن شریف کې دا واقعه ذکر کوي مقصد څه دی د الله حکمت سره الله خو موږ ته قصې نه کوي لکه مشران چې کشران ته قصې کوي الله خو مخلوق نه مشغولوي دا خو په ډېرو صورتونو کې الله د دې واقعې ذکر کوي دې کې دا مقصد دی چې چا باندې الله د نعمتونو باران وکړي یو نعمت ورکړي دله پکار دی چې د الله تعالی د نعمت شکریا ادا کړي یوه شوه او الله ته رجوع کوي د دنیا دا نعمت مستقل شی نه ګڼي چې دا به ما لپاره همیشه وي پکار دی چې دې د الله د دې نعمت نه فایده والي او الله ته رجوع کړي چې خدای شکر دی زه ستا شکر ادا کوم نن په موږ څومره د پروردګار نعمتونه دي وایه که نه منې که نه منې قرآن شریف کې الله وایي ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم کفار وایي که تاسو د الله نعمتونه شمېرئ نو شمېرلی نه شي خو انسان ډېر انتهایي ناشکره دی او ډېر ظالم دی لاول زمونږه چې دا ښکلی شکل الله را کړی دی د دې نه لوی نعمت بل شته سپی خدای سره جنګ کولی چې د دې ولې سپی پیدا کړی خنزیر الله سره جنګ کولی شي چې تا د ولې خنزیر پیدا کړه مار للم الله سره جنګ کولی شي چې د دې مار للم ولې پیدا کړم دارنګې که مونږ خدای را د ځنګل درندګان پیدا کړی مونږ خدای سره څه کولی شو نه د ټولو نه مخکې خو به انسان پیدا بیا دله خدای پاک ښه مدیدار ښکلی شکل درښه او بیا الله مسلماني درکړې ده ټول وایي الحمدلله که مونږ کافر وې نو بیا به مونږ ته هغه شی خوښ کل حزب بما لدیهم فرحون روسیان په خپل کفر خوښ دي امریکایان په خپل کفر خوښ دي فرانسیان په خپل کفر خوښ دي هندوانو ته خپل مذهب خوښ ښکاري نو که مونږ په کفر وې مونږ ته به خپل مذهب خوښ ښکارېده او د هغه کفر دپاره به هم جګړې کولې نو ګور پروردګار مونږ ته اسلام اسلام نه پس داسې امت الله وګرځولو کنتم خیر امت اخرجت للناس په ټولو امتونو کې بهترین امت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امت دې نه بهترین د الله بل نعمت شته ټولو خلقو نه نبی علیہ السلام فرمایي چې زما امت په ټولو امتونو کې اخیری امت دی او جنت ته به د ټولو نه مخکې ځي دا د خدای رحم دی که نه او نبی علیہ السلام فرمایي وایي چې تاسو به د ټولو جنتیانو په نیمه په جنت کې د آدم علیہ السلام نه واله تر عیسی علیہ السلام پورې څونه قومونه دي غوټ نیم به د هغوی نه او نیم جنت به د ما د امت نه ډکي وایه که نه دا د الله فضل شو که نه او د نورو خلقو توبې او زمونږ توبه اوس به ته پته ولګي دا د الله څونه احسان بیا راله خدای ښکلې هوا راکړه الله راله ښکلې نور راکړه مزېدار الله راله مفت چې کوم څیز ته زمونږ ډېر ضرورت دی بې پیسو یې راکړه لکه هوا شوه او بش دې دواړو ته انتهایي لوی ضرورت نو که دا هم ستا د حکومت په اختیار کې بیا به دې څه کوم ګیس الله پیدا کړی ځمکې نه راایستې دی خو ظاهري اختیار ستا حکومت سره دی نو کله یو خوا ګراني یو کله بل خوا ګراني کله په یو بندي یو کله په بل بندي داسې ده که نه بجلی دا هم د الله پیداوار اوبه الله پیدا کړي دا نظام الله پیدا کړی دی خو ظاهري د ساینس دخل دی پکې او انسان یې جوړوي نو ګوره ورته بجلی ګرانه شوه او ارزانه شوه او نن به دونه ګرانېږي او سبا به دونه ګرانېږي بل ورځ به دونه ګرانېږي او بل ورځ به دونه ګرانېږي دا شکر دی چې زما اوبه زما ساه زما نور زما سپومې زما ستورې دا د انسان په اختیار کې نه د چا په اختیار کې الله چې کوم څیز ته ستا زیات ضرورت دی الله ځان سره ساتلی یعنې که په هوا ټیکس لګولی وي نو وروره هر څونه چې ورکوو به یې ځکه به هوا نه جوړ نه
تو په اوبو ټیکس وې نو وروره هر څه چې ورکوو به دی ولې بغیر اوبو نه ژوند نه تېرېږي که د نور په رڼا ټیکس وې د سپومۍ رڼا باندې ټیکس وې نو دا خو ستا د هغې نه بغیر ژوند نه تېرېږي هر څه کې دې کول ځان به دې خرڅوو بچې به دې خرڅوو خو دې له به دې پیدا کول دا د الله څومره لوی احسان ډېر لوی احسان او بیا خصوصا زمونږ د خلکو په مسلمان چې کوم نور احسانات دي خپل بچي د سره یو ځای اوسېږي خپلې ښځې د سره یو ځای اوسېږي خپلې لوڼه دې د سترګو د وړاندې دي الحمدلله ستا او ستا د لوڼو او ستا د ښځې او ستا د بچو پاک ژوند دی پاک صفه تا چې جاپان ته لاړ شي امریکې ته لاړ شي برطانیې ته چې دا خلک ورته نن د ډېر لوی عزت په نظر ګوري چین ته لاړ شي روس ته لاړ شي چې خلک ډېر لوی د عزت په نظر ګوري هلته کې د سړو ژوند وګورئ قسم دې جړه بدلېدلی شي هغه خلک په خپله زندګۍ ستومانه دی یو انسان خپله لور په خپل اختیار کې ني کوم کوی چې د لور خوښه یې دي به د په مخ کې به روان وي دا څه ژوند دی خپله ښځه د یو انسان په خپل اختیار کې نه چې په کوم طرف ته ښځه لاړه او چا سره ووتله دا څه ژوند دی خپله خور د یو سړي په اختیار کې نه او ستا مخکې ستا خور ستا د لاس نه وځي دا څه ژوند دی ما د یو ملګري خبره کوله جاپان کې لوی تاجر تجارت کوو وایي ما موږ سره یو زنانه روانه وه هغې موږ ته څه څیزونه اخېستل نو دا هلته کې دا خلک یي چې کوم شی هلې بس هغې ته به ووایه به در سره کارخانې ته هم ځي او دوکان ته به هم ځي سودا بدله کوي په ژبه هم هغې پوهېږي یو زنانه را سره یو جینۍ روانه وه او وایي زه مونږ تلو وایي دې کې بجلی پوړی وي نو وایي دا زنانه په پوړو مونږ سره ختله او په بل طرف ته نورې پوړی را روانې دي په هغې کې بله یو زنانه را روانه وه وایي دې هغې ته وکتل دواړه یو بل ته ډېر په غور وکتل وایي چې بره وختو نو دا جینۍ ما ته وایي چې که اجازت وي ما له یو منټ تاسو را کولی شئ وایي موږ وایي چې بلکل وایي په پوړو کوز شو هغه بله ښځه روانه وه هغې سره ملاقات وکړو یو بل یې ښکل کړل یو بل ته تر غاړه وتل او فوراً بیا رامون پسې راغی هغې خو د اوقاتو د ټیم ډېر پابندي کوي کوم چې بیا هم عذر وکړي چې ستاسو منټ دو درې ما ضایع کړله او چې خفه نه شئ خفه کېږو خیر خو دا تپوس درله کوم چې دا څوک ده خدای زما مور وه دا زما مور وه نو څنګه تا د مور سره څه سوال جواب په ومنو که میلاو شوې وایي 20 کاله پس زما د مور ملاقات وشو دا اوس تاسو لیدل 20 کاله په ټلیفون مې ورسره رابطه کېږي زه هغې سره په رابطه کوم اما سره رابطه کوي 20 کاله پس دغه پولو کې زموږ دغه ملاقات تاسو ولید حیران شو چې نه ته زموږ ملاقات له نه دی ستا ملاقات له نه راځي وي ما سره دومره ټایم نشته چې د هغې ملاقات ته لاړه شم او نه هغې سره دومره وخت چې زما ملاقات ته راشي دا ژوند دی تاسو وایه دا رښتیا وایه دا خو ژوند نه شو که یوازې زموږ دا خلک ازادۍ ته ژوند وایي ازادۍ ته ژوند وایي ټیک ته تا ته به ازادي میلو شي نو عارضي د ګناه اجازت به د سرکار د طرف نه تا ته میلو شو د الله د طرف نه نه لیکن په دې سوچو که چې تا ته یو ته اجازت میلو شو ته به ګناهونه کې ستا په کور کې ستا ښځه او ستا خویندې او ستا لوڼو ته هم دغسې اجازت میلو شو که نه ای به څه کوي په دې چا سوچ نه دی کړی ټول انګلینډ لندن او دا خلک سپي ساتي سپي ما چا نه تپوس وکړه مې دا سپي ولې اخبار عجیبه خبره دې کړې وه مخکې ورځو کې د امریکې عدالت ته یوې ښځې رجوع کړې ده یو میاشت دو میاشتو مخکنۍ خبره ده او هغې کې درخواست کړی دی عدالت ته چې زما لور ده په هغه په سپی باندې خرچه کوي بلا پیسې پې لګوي او زه مور یم ما له 2 روپۍ نه راکوي په ما خرچه نه کوي او چې څه ګټي په سپی لګوي سپی ساتلې ده او په هغې کې لګیا ده او د هغه سپی خدمت کوي او پیسه هم پې لګوي او دارو درمل کوي زما دارو تاجت دی ډوډۍ تاجت دی زما پوټې خیال نه ساتي عدالت ته لاړ عدالت هغه لور یې راوغوښتله چې واقعي داسې ده وي او بلکل په سپی ته څومره خرچه کوې دومره خرچه پې کوم د دې مور تا باندې حق نشته په دې مور خرچه نه کوې وایي سپی زما د مور نه خوښه ده په هغې ځکه زیاته خرچه مور باندې څه کوو اوس تاسو نه تپوس کوم جومات کې ناست دا تاسو د قسم دا ژوند دی او ژوند نه داسې زندګي ده نو ما تپوس وکړم سپي ولې دا خلک ساتي وایي دا د شغل لپاره بل څه شته نه زوی ورسره نشته لور ورسره نشته خور ورسره نشته ورور ورسره نشته فلیټونو کې اوسېږي ځان له یو کوټه کې اوسېږي دغه سپي ساتلي په هغې خپله مشغوله کوي ژوند خو زمونږ دی الحمدلله د مسلمان هر څومره چې ستړی کور ته رالی ښځه درنه راته وشي په سر د له زور وکړي چاپي ماپي د له وکړي مور درنه راشي دعا درته وکړي په سر د لاس کیږي بچې څنګې دعا درته بیل وکړي
تر لږ ناجوړی ورور دله راشي، خور دله راشي، بچي دله راشي، ګیر چاپې درنه توشي، په محله کې د مسلمان تپوس وکړي، جومات کې یو بل سره خیر ښېګړې تپوس وکړي، ګپ شپ ولګې، ازادي د اسلام د دایرې لاندې، دې ته ژوند دی. دغسې ژوند دی. یو انسان ته دا پته نه لګي، انسان دې نه نه دی خبر چې زما مور څوک ده، زما پلار څوک دی، او د پیدا د چا نه یم. داسې ژوند دی. مونږ له الله چې کم نعمتونه راکړي دي، خدای دې مونږ له دې نعمتونو د شکریې توفیق راکړي. دا څومره لوی نعمتونه دي. سره د دې مونږ د الله د نعمت شکریه ادا نه کړه، هېڅ هم ونه کړه. بعضې خلک ما ته وایي یاره جي دعاګانې کوو، دعا نه قبلېږي، د الله قهرونه او غضبونه نور هم زیاتېږي، او هېڅ قسمه زمونږ دعا نه قبلېږي. ما یې مونږ دعا توبه ده ایستې جی، توبې خو مباسو که نه، الله اکبر. نو مې توبې مقصد چا نه دی ادا کړی. توبه دې ته وایي چې کومه ګناه نه توبه وسې هغه پرېږدې. مونږ شی پرې نه ښود، نه بربنډتوب پرېښود، وایه که نه، نه عریانیت پرېښود، نه بې حیایي پرېښوده، نه مو خویندې میندې په پرده کې کړې، نه مو موبایل او د موبایل د ګناهونو نه توبه وویسته، نه م تصویرونه به توبه وویسته، نه په ټي وي کې د جینکو د کتو نه توبه ویسته، نه جینکو د هلکانو د مخ د کتو نه توبه ویسته. نو د خدای غضب به راځي که به نه راځي؟ دا خو مخکې ځم. ښه تورات ورته میلاو شو، موسی علیه السلام ته قوم وي په موږ توبه وباسو، ډېره ښه ده. دی چې لاړ شو الله له رب العالمین ته به ور مخامخ شو، الله ته به حضور کې وجاړو، توبه به الله قبوله کړي. 12 کسان راکې ماله، 12 قومونه یې د هر قوم یو مشر راکې، او یا کسان خطا شوم، او یا کسان راکې مشران هغه راکې چې چا د سخي عبادت نه کړي، چې ما سره کوهي تور ته لاړ شو. لاړل کوهي تور ته، چې لاړل هلته کې الله ته جاړي چې الله زمونږ دې قوم د سخي عبادت کړي، دا معاف کړه، توبه یې قبوله کړه. مونږ جرګه سپاره چې راغلي چې موسی علیه السلام سره کله الله خبرې وکړلې دې قوم کې، خو یې اخوان راغی، او د الله دا خبرې به څنګه موسی داسې کار دی چې مونږ تا نه منو، ښه داسې وکړه چې ته خدای ته ووایه چې مونږ سره خبرې وکړي. تا سره چې خبرې کوي مونږ ته څه پته لګي دا نه جوړی او که دا سره خدای کوي. یو نعمت د موسی علیه السلام دی چې صبر وترکړي، او الله هم دی لوی صابر دی. مثالي وي کوتک مې ورته ونیو، دغه ځای مې ټول ودربولي چې موږ الله پاک سره خبرې وکړو. موسی علیه السلام یې جاهلانو دا څه یاره دا به هم دله خره دی. یو ورځ الله سپینه غوندې نازله کړه، الله چې کومې خبرې موسی علیه السلام سره کوي دوی یې اوري. بیا څه وایي لن نؤمن لک حتی نرى الله جهرة. یاره داسې پته لګي چې دا خبرې چې د پیري دي او که د بل چا دي، مونږ ته د الله ځان وښایي چې مونږ ووینو الله. فاخذتکم الصاعقة وانتم تنظرون، یو لوی تندر پرې راغی او ټول په هغه دی او یا والا مردار شو. مش ظالمانو تاسو د خدای دومره احسان چې الله خبرې کوي تاسو یې اورئ، او د هغې نه پس وایي چې مونږ ته د خدای ځان وښایي، او که نه ښایي مونږ ستا خبره نه منو، تصدیق دې نه کوو. موسی علیه السلام هلته په جواب شو چې خدای پاکه دا خو بعضې بې وقوفو خبرې وکړې، نو خدای دا دې څه وکړل، هلته به دې وجنې وکړل، او چې زه قوم له دوی چې او یا دې بوتلل توبې له نه هلته مړه کړله. اتهلکنا بما فعل السفهاء منا، دوه درې قمقلو خبر وکړه، الله دومره غوسه ده لدرله. دا به د قوم سره سترګې څنګه لګو، ډېره ښه ده. جمدي به یې کوم درته واپس یې را جمدي کړه، چې را جمدي کړل، توبې ایستې، مونږ معافي غواړو. خو د قوم دپاره وایي د قوم دا توبه خو داسې په اسانه اوس نه قبلوم، زما دومره نعمتونه در باندې وکړل، او کله د سخي عبادت کوئ، کله د بوتان غواړئ، کله وایي خدای دې خبرې وکړي. دا پکې تاسو هغه مشران یې، منتخب قوم یې، او کله وایي خدای دې رانه وښایي، به د دې توبه باندې قبلېږي چې فقتلوا انفسکم مړی کړئ. تا چې د سخي عبادت کړی به دا به ځان وجني، او یا تاسو ورته ونښلئ مړی کړئ. دوی خوا د الله زور ولیده، واپس چې رالل ویې وروره چې چا د سخي عبادت کړي دنیا غواړئ که آخرت؟ نه نه بس موږ خو آخرت غواړو. نو بس راځئ آخرت غواړئ، سزا یې همدا ده لکه څنګه چې د قاتل سزا مرګي په شریعت کې، یا څوک زنا وکړي، واده کړی سړی جینۍ او سنسار یې دل دي، دغه رنګې ستاسو سزا ده، ډېره ښه ده. بس شروع پرې وکړه، تو یې راواغېستې. هلته موسی علیه السلام خدای ته په جواب چې الله که دا خلک ټول مړه شي، نو زما د حکومت په چا چلوم، او دا دین به مې څوک قبلوي، او د عبادتونه به څوک کوي؟ نو څه په هغوی کې مړه شو، په بني اسرائیلو کې. بعضې علماو مفسرینو لیکلي دي
چې په یو ورځ په والو ټکولو او 1000 کسان پکې مړه شو. نور الله توبه قبوله کړه، معاف شو. چې توبه قبوله شو، معاف شو، اوس به څه کېږي؟ اوس داسې وکړئ چې ځئ شام ته. شام کې بیت المقدس دی او په بیت المقدس باندې یو جابر قوم د عمالقه د هغې حکومت دی. لاړ شئ هغې خلکو سره جهاد وکړئ او د الله د کور نه د جابر قوم وباسئ او دغه ملک ستاسو په حواله. رودونه یې وټپول. جي ډېره ښه ده دا خواتان خبره، خو دنیا خلکو شمېر نه وتی او داسې چې په یو څپېړه ده دا ټول خلک د بیت المقدس نه ونه باسو نو موږ به د ښې نه یو. زنده‌باد سره روان دي. موسی علیه السلام هارون علیه السلام ته مخکې دی، دوی ورپسې دي چې هغه کلي ته ورسېدل، یو ځای کې دمه کوي. موسی علیه السلام ته وایي ګوره د جهاد خو څه طریقې که نه وي. ویل اول به یو څو کسان ولیږو چې معلومات وکړو چې دا خلک څنګه اوسېږي، څنګه خلک دی، څنګه نه دی، لار رو ګودر برابر کړو نو بیا به موږ جنګ کوو. موسی علیه السلام ډېر ښه 12 کسان د هر مشر یې واخېستلې، تاسو لاړ شئ او تاسو د عمالقو کورونو کې چکر ولګئ، په دې علاقه پوره جاسوسي وکړئ، بیا راځئ. دا مشرانو دا چې لاړل عمالقه پې پېښ شو چې دا خو څوک دښمن جوړ راغلی دی او بلا قوم زمونږ د کلي خوا کې سره ډېره دی. یو کس راغی دا 12 والو ته چوکه ونیوه او 12 واله په مخه کړل او په یو کوټه کې بند کړل او ډېر لوی پهلوانان او مضبوط خلک وو. مشر ته یې پېښ کړل، صاحب مجرمان جاسوسان هم نیولي دي، دا وجل غواړي. هغې ورته ویل مشرونه وجنې مه، داسې وکړې دا پرېږدې، خپل قوم ته به لاړ شي، زموږ د طاقت بیان به ورته وکړي، هغوی به ویرېږي، حملې نه به بچ شو. چې څنګه رالل موسی علیه السلام ته یې الوجې صاحب خو ډېر تکړه خلک دی، بادر یې څونه تکړه دي، که دا یو ډېر هم پهلوان د 12 مقابله کولی شي کوم ځای کولی شي، لیکن دا بې خونده و. موسی علیه السلام دوی ته وایي داسې وکړئ چاته غږ مه کوئ، تاسو بې وقفتوب کړئ، تاسو بزدلي کړې ده، څوک چې خبر نه کوي او موږ زو حمله کوو په دوی باندې. ما سره الله وعده کړی چې دا کلي به مال الله راکړي. مثلا الله او تاسو د فرعون مثال ونه دی، خدای غرق نه کړ، هغه قوم الله غرق نه کړ، ما سره به الله وعده کړې ده او دوی خو دا نښې د الله لیدې هم وې که نه. ښه ډېره ښه ده. 2 کسه د موسی علیه السلام په خبره پاتې شو، هغه 10 کسان په قوم کې وګرځېدل. دې ګورې پام غږ مه کوې په ډېر زور خلک که لاړې ټول وجني. موسی علیه السلام کلي ته بیا ووایي چې څنګه چل به کوو، جهاد دپاره تیارې کوو. ګوره څومره سپک لفظ اختیار کړ. قرآن شریف کې الله وایي اذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون. موږ جنګ له نه یو راغلی، تا خدای دې پېښې او جګړې هم پېښې دی، تا خدای دې جګړې کوې، موږ همدلته ناست یو، موږ دا کلی نه دی په کار او نه زموږ بیت المقدس په کار. اوس ووایه تاسو فیصله وکړئ، د الله نعمتونو ته وګوره او د دې سپېرو حق درمۍ ته وګوره، هم لیدل هر څه. او دویم اوس که مونږ یو خدای دې ساتي د داسې حالاتو نه، خو مونږ نه پیغمبر لیدی، د پیغمبر معجزې خو مونږ په سترګو نه دي لیدلې، بیا هم الحمدلله منو. پیغمبر مو په سترګو نه لیدي، الحمدلله بیا هم منو. دی خو پیغمبر په موقع ورسره موجود دی، د هغه معجزې ویني، هغه د کانې نه اوبه یې ولیدلې، هغه ترنجبین او هغه سیسه یې ولیدلې، د جامو هغه نښرینوالی یې ولیده، کوه طور کې د الله خبرې واورېدې، هغه ملي چې واپس جمدي شو ارسي ولیدل او سره د هغې دونه نافرماني. بس الله وی تاسو نه په مرګ نه په کوته کې سپېرو، بس یو فیصله ده چې تاسو وایه دا ځای ښه دی، نو تاسو باندې دا مقدسه ځمکه بیت المقدس 40 کالو دپاره بند شو، حرام شو در باندې. همدې ځمکه کې به ګرځئ، نه به یو خوا تللی شئ نو بل خوا تللی شئ، ځای سپېرو چې څنګه ستاسو دا کم جون خوښ دی همدقسې به وي. 40 کاله په هغه دشتو بیابان کې د دوی جوړ شو، 40 کاله. او دا ډېره لویه تقریبا چې دا 90 میل یو طرف او 27 میل بل طرف، لس کم 100 میله یو اوږدوالی او 20 میله پلنوالی، دا لوی دشت علاقه را. بس دا تاسو دې کې به یې دې نه بار بنوځئ، نه وتې شئ. الله یوه نظام دی، نه اعتقالات وکړو نه ورته جیل کړو. دوی به پاڅېدل چې موږ ځو ماښامه پورې چکر به یې وو، ماسخوتنه پورې چې ستړي به شو، یو ځای کې به وده شو، چې واپس به راپاڅېدل اومپاق زړه ځای به موجود و چې کوم ځای نه به روان شوي. موسی علیه السلام خو پیغمبر دی، خو د جدا کېدی نه شي. هارون علیه السلام پیغمبر د جدا کېدی ته نه شي، هغوی هم ورسره په هغه ځای کې وفات شوي دي. کله الله دا سزا وله ورکړه. دا ولې وروڼو د الله د نعمت قدر نه کوي، شکر یې نه کوي، ناشکري کوي.
او سره د دې نه چې د پیغمبر نښې نشانې ایږي او د هغې سره د الله د حکم نافرماني کوي. مونږ به خپل ځان ته ګورو. ما درته وایي چې مونږ الله څومره نعمتونه راکړي. شکر دی الحمدلله. قرآن غوندې لوی نعمت الله مونږ له راکړه. مونږ قرآن له هغه توجه ورنه کړه کومه توجه چې مونږ د دنیا کتابونو له ورکوو. داسې ده که نه؟ رښتیا خبرې کوو، خفه کېږئ مه. د سکول او د کالج کتابونو له چې مونږ څومره توجه ورکوو، دا همره توجه مونږ د الله کتاب قرآن له ورکړه او راته پته ده چې زمونږ کامیابي په قرآن کې ده، په دغه کتابونو کې نه ده. ټیک ده، د سکول او د کالج د تعلیم نه تا شریعت نه منې کوي. ته وایي کوه، دې د ډاکټرۍ نه هم ژوند نه تېرېږي، بغیر د انجینرۍ نه هم ژوند نه تېرېږي، بغیر د زراعت د مهارت نه هم ژوند نه تېرېږي، او د دنیا د کاروبار نه بغیر هم ژوند نه تېرېږي. لیکن د خدای کتاب له خو هم څه ناڅه وخت ورکول پکار دي که نه؟ چې ته 8 ګنټې او 9 ګنټې د دنیا کتابونه نه ورکې، 1 ګنټه خو د خدای کتاب له ورکړه. تو چې انګریزي د دنیا د پیسو لپاره او د دنیا د کاروبار لپاره زده کې او 12 کاله ولا محنت او خواري کې، نو د خدای د کتاب دپاره تا د ربې څو ټکي یاد کړه. ته چې شکسپیر او د دغې خلکو قصیدې او د هغه نظمونه یادې، ولې ما نه پکې امتحان اخیستلی کېږي د انګریزانو، نو تا د خدای د قرآن څومره صورتونه یاد کړه. د دنیا ژوند خو بیا عرضي ژوند دی، ته چې بل طرف ته بل روان یې او راته ښه پته ده پلانکې سړی لاړ مړ شو، پلانکې وټاسې وکړه لاړ مړ شو، پلانکې و قبر کې پروت دی. او دا ټول مونږ منو چې جزمکه پاتې، جایداد پاتې، کور پاتې، بچي پاتې، هر څه پاتې. دا منو مونږ دی نه، مونږ څوک انکار هم نه کوو، نه دې مونږ انکار کړی دی او نه دې کولی شو مونږ انکار. کم از کم الله په مونږ احسان دی، مونږ خدای له څومره ټیم ورکړو، د خدای د پیغمبر د خبرو دپاره مونږ څومره وخت ورکړو، قرآن له مونږ څومره ټیم ورکړو. زما ټیک ته بېشک ما درته مخکې وي چې زما د دغه دنیا تعلیم ته ضرورت شته. خو ستا 4 بچي دي، نو 3 هغې ته که خیر دي، یو قرآن ته که خیر. زه نیم په نیم یې نه کې، په کار خو دا ده چې 3 قرآن ته کې یو وخت واچي. زه داسې هم نه کې، نیم یې که نیم یې هم نه کې، یو خو پکې الله قرآن ته کې. ته به خپل کور کې دین په سر راولې. تبلیغ والا حضرات ته ته یو چې 3 ورځې په میاشت کې ولګوه، 3 ورځې ولګوه، نو 3 تم یو میاشت خپل دنیا له ورکړې، 3 تا ورکړي دي. د خدای کتاب سره مونږ جوړ پیدا نه کړ، د پیغمبر کتاب له مونږ توجه ورنه کړه او مونږ شروع سینه به ډبو، فخر به کوو چې زه مسلمان یم او چې دا ما ملک د وطن د مسلمانانو دی او چې ما سره د الله طاقت دی. څه طاقت دی؟ تا د الله لوی طاقت دی، خو ستا ملګرتیا دې وخت کې نه کوي. ان تنصروا الله ینصرکم، که تا د الله ملګرتیا وکړه او دین مرسته وکړه، الله به ستا مرسته کوي. قرآن خو داسې ته ځان خدای ته نه نږدې کوې او د الله نه یې د امداد تمه کوې، سوال نه پیدا کېږي. ته ما سره مینه نه کوې، زه تا سره څه کوم؟ هېڅ قسمه توجه مونږ د خدای کتاب له ورنه کړه. اخبار باندې چې مونږ څومره ټایم ضایع کوو، په اخبار څومره اجرو له اخبارونه راځي، څومره دوکانونو له اخبارونه راځي، څومره نوجوان طبقه روزانه اخبار او رسالې ګوري. دغه اخبار له چې مونږ څومره ټایم ورکوو، د هغې نیم مونږ د الله کتاب له ورکړی دی. زه رښتیا وایم، 1 ګنټه 2 ګنټې مونږ په اخبار لګو اول نه اخره پورې، ادارې بیا ګورو اول نه اخره پورې، نو 10 منټه خو د خدای د کتاب تلاوت له ورکړه، نیمه ګنټه خو د خدای د کتاب تلاوت له ورکړه. پردی ژبې زده کول ټیک ته اهمیت د انکار قطعا نه کوم، انګریزي دې زده کړه، اردو دې زده کړه، د دنیا دپاره زده کړه او ضرورت دې ورته بېشکه زده کړه. نو چې ته 12 کاله هغې له ورکوې، یو کال کې یو بچی خو دې د خدای کتاب باندې پوهې کړه که نه، یو ځای کې د قرآن شریف ترجمه کېږي، دا بچی خو دې ولېږه چې دلته خو څه وښایي که نه. یو استاذ ته خو دې یو بچی کېنوه چې جي دته یو حدیث در ودې ښایي یو، او قسم دې بار ته قسم په ممبر د پاسه وخوړو چې د انګریزۍ د زده کول نه عربي زده کول اسان دي. قرآن ژبه مونږ زده نه کړه، اخبار باندې 15 ګنټې تېرو، قرآن باندې مونږ نیمه ګنټه ونه لګوله، 15 منټه مونږ ونه لګول. جومات ته تللی نه وي چې جومات ته تښتو، منډې وو. هغه چې کوم د دنیا ستا استادان دي، که د دنیا بد عملی کوي، ستا د دنیا استادان که د دنیا بد عملی کوي، دا دې ونه وی چې دا استاد مې خراب دی، دنه زه د انګریزي نه زده کوم، دا استاد مې داسې دی او دنه زه د اسلامیات په سکول کې نه زده کوم، دا استاد مې داسې دی او دنه زه دا شی نه زده کوم. خو که د ملا معمولي غوندې خپه وښویږي، زه پسې مونږ نه کوم، نه سبق نه ویم، دا شیطان درته په زړه کې اچوي. هلته خو پیسې هم ورکوې، په سکول کې، په کالج کې، دولت هم ورکوې. استاذ کې د عیب راونه ویسته چې زما استاذ کې د عیب دی، سبق دنه نه ویم، بل کالج ته ځم، بل سکول ته ځم. او که استاذ معمولي غوندې جومات کې امام 15 منټه مونځ وروستو کې، د پسې مونځ نه کوم.
تریاس حساب کتاب به کېږي دا خبر یاد وساتئ دا سزا به موږ له خدای دنیا کې هم راکوي آخرت کې هم الله دې مساتي الله دې مساتي خو د الله قانون روان دی او الله قهر دی او د الله غضب دی او توبې وباسو توبه خدا باندې چې ګناه پرېږده ګناه خو ما پرېنښوده په خولې توبه او وي چې څوک ني توبه ده بدو چې څوک خلکو مخکې وي توبه ده بدو چې څوک ني بیا عمله په بدو دا د موسی علیه السلام واقعه د ابراهیم علیه السلام واقعه او دا نور واقعات چې قرآن کې الله ذکر کوي د قصې لپاره نه چې تا مشغولی عبرت لپاره فاعتبروا یا اولي الالباب الله دې زموږ عبرت نصیب دعا الله مونږ د خپل قهر او خپل عذاب نه وساتي الله زموږ خپل قرآن سره مینه پیدا کړي د خپل پیغمبر احادیث سره مینه پیدا کړي خپل دین سره محبت پیدا کړي زموږ د زړه پروردګار دا زموږ په زړه کې چې کم نفرت دی شیطان راته څه وایي چې په عالمانو دې بدګمانه کړي نو ته پوه شې چې عالم خو تا ته دین رسوي نو په دین به بدګماني ستړی داسې خو تا ته شیطان نشي د خلکو مخکې چې قرآن ښه نه دی وایي چې قرآن له څوکۍ دا ښه نه دی ورورو به قرآن نه انکار راځي حضرت موسی علیه السلام چې کله فرعون دربار ته لاړو او هغه سره ټیم کېښود د مقابلې چې په پلانکي ټیم به زما ستا مناظرې مقابله به ته خو جادوګر یې نه یم جادوګر نو زه ته ښیم چې ته جادوګر یې او که جادوګر نه زه درله جادوګر راغواړم نو که بس تا نه هغوی وګټله نو پته به ولګي ته به جادوګر یې که تا وګټله نو معلومیږي دا چې دا ستا دا جادو بیا نه دی زه دله ټول جادوګر د مصر راغواړم موسی علیه السلام خو پیو هغه وی موعدکم یوم الزینه د اختر په ورځ به جي دا مقابله کوو پته ولګي داسې د لسو شلو کسو په مخ کې نه کوو چې میله کې د دنیا خلک راغونډي او دا مقابله وکړو نو موږ ته به پته د حق او د باطل ولګي مې فرعون وی ډېره ښه فرعون ارسل فی المدائن حاشرین ټول ښارونو کې یوازې مصر کې نه د هغه بادشاه کې چې څومره ښارونه لکه پېښور زموږ د پاکستان ښارونه دي 400 او پنګور او دا ټول دیر او کراچۍ او بلوچستان دقسې د مصر د فرعون لاندې چې څومره ښارونو په ټولو کې اعلانات وکړل چې څومره غټ غټ جادوګر دي ټول راشئ فرعون هم غواړي ټول یې راغونډ کړل او هغوی ته یې وایي چې دقسې یو هلک دی موسی یې نوم دی او هغه سره یو جادو دی او جادو یې دا دی چې هغه د کونټۍ نه مار جوړوي د مقابله به کول غواړي جادوګرو سینې وډبولې صاحب که دې د کونټۍ نه مار جوړوي موږ هم جوړولی شو که دې د پلي نه مار جوړوي موږ هم ترې جوړولی شو دې چې په کومه طریقه خپل جادو کوي په هغه طریقه موږ هم جادو کولی شو خو صاحب که دا مقابله هم وګټله نو د موږ څه انعام به یو که مني فرعون وی زبردست انعام مالا مناظره و مقابله وګټله زبردست انعام در کوم او یوازې انعام نه انکم لمن المقربین تاسو به د اسمبلی ممبران هم جوړوم تاسو به د مجلس شورا ممبران هم جوړوم ما ته به نږدې په کرسو باندې ناست یې ډېره ښه ده ټول راغونډ شو یو طرف ته فرعون دی د هغه لښکر دی د هغه دربار دی د هغه پولیس دي او جادوګر ولاړ دي بل خوا یک تنها حضرت موسی علیه السلام او دا هغه خپل ورور حضرت هارون علیه السلام دوه په دوه ولاړ جادوګرو امساګانې وغورځولې پړي وغورځول قرآن حکیم کې الله فرمایي یخیل الیه من سحرهم انها تسعى قرآن کې الله وی داسې جادو یې کړی چې هغه خلکو ته پته لګېده چې دا ماران په منډو روان دي ماران منډې وایي د هغې امساګانو نه ماران جوړ شو او د هغې چوکو نه او د هغه رسو نه ماران جوړ شو موسی علیه السلام او قرآن کې الله وی د بل چا منګړت خبره نه ده وجاءوا بسحر عظیم الله وی چې الله ورته لوی جادو وي نو خو وي به که نه الله وی وجاءوا بسحر عظیم د جادوګرو داسې جادو په میدان کې پیش کو چې هغه الله وی ډېر لوی جادو ډېر لوی جادو اوس عقل سوی موسی علیه السلام سره کونټۍ ده اوس که د خدای خبره پکې نه وي او د عقل خبره وه نو کونټۍ خلک څه دپاره ګرځوي چې مار پې ووامه که چېرته ما باندې مار راغی نو چې مار باندې حمله وکړم کونټۍ خلک دې له ګرځوي لړمي ابه پې وام ماري ابه پې وام سپی وي ابه پې وام پیش را باندې را ټوپ کړئ هغه له به ډب ورکوم ګیدړ را ټوپ کړئ هغه له به ډب ورکوم دشمن را مخکې شو هغه له به ډب ورکوم نو عقل وایي چې موسی دا کونټۍ اوس اوچته کړي او دې مارانو له راوبرئ عقل څه وایي شابه مار وهه
او کله کونټه دی وغورځوله نو دشمن ته ځان کونټه خو یو ټوپک مثال دی که نه، نو ټوپک به خلک د مقابلې په وخت کې غورځوي او که دشمن ته به نیغ نیسي. یو سړی هغه د ټوپک په چل نه پوهېده، په تماچې په چل نه پوهېده، نو غله پرې رالل، نو پلار ورته وي په دې تماچې وله، نو د تماچه راواغېسته نو په داسې پې غوزار وکړ، په هغه تماچې پې داسې غوزار وکړ، نو غل تماچه په لاس کې واغېسته، اوس به دې برابر کړم. پلار ورته وي وله که نه په تماچه وي، بابا ومې ویشته، وي څنګه دې وویشته؟ وي تا وله نو داسې مې پې وویشته، تماچه خو هغه رانه لاس کې واغېسته. نو اوس تا ته څوک وایي چې دشمن دی په چوکه لاس کې والا، نو ته به چوکې سره څه کې اوس غورځی به او که مار به پې وی، مار به پې وه. دغه یو موسی علیه السلام سره خو دغه وخت بل څه طاقت نو، تښتېدی خو هم نه شو، ځکه د فرعون پولیس ولاړ دی، د فرعون فوج ولاړ دی، تښتېدی هم نه شي. یو علاج د موسی علیه السلام سره چې کونټۍ راوالي او کم مار وله مخې د راځي په دې سر ته ټک وباسي، کم مار وله مخې د راځي او په دې سر ته ټک وباسي. نو عقل وایي چې چوکا د ځمکې نه اوچته که او لاس کې ښه کلکه ونیسه، او چې کم مار راځي نو هغې له ټس ورکوه. الله څه وایي؟ ان القِ عصواکه، امسه وغورځوه. الله وی ان القِ عصواکه، امسه وغورځوه. عقل وی امسه ټینګه کا چې مار دیو نه خوري، مار پې وهه. الله څه وی؟ وغورځوه. نو یو ټوپک در سره دی، الله وی وغورځوه. یو تماچه در سره ده، الله وی وغورځوه. دا غورځول د امسه اوس د عقل خلاف خبره شوه که نه شوه؟ عقل وی وسته دا نه لر نه کې، چوکه لر نه کې، وهه پې دا ماران. او الله څه وی؟ الله وی ته دې عقل پرېږده دې وخت کې، زما ومنه چوکه وغورځوه. نو چوکه وغورځوله. نو رب العالمین په قرآن شریف کې فرمایي هغې داسې چل وکړو چې د هغې نه الله یو اجدها فاذا هي ثعبان، هغې نه خدای یو اجدها خامار جوړ کړو. د خامار مقابله په خامار کېږي. او چې څومره د فرعون جادوګرو ماران جوړ کړي الواقع تیر کړل، مکمل تیر شو. او جادوګرو چې وکتل چې زمونږ ماران خو داسې بلی را پرېښوده چې هغې خو ټول زمونږ ماران الوقت تیر کړل، خېټه هم پې غټه نه شوه، خېټه هم غټه نه شوه. او چې ګوتې یوړې سینګ امثال الله وی راوچته که، راوچته یې که نو واپس ته کونټۍ جوړه شوه. جادوګر په یو ژبه وایي بس اشهد ان لا اله الا الله آمنا برب موسی و هارون. د موسی او د هارون پر رب زمون ایمان دی. دا د موسی دا کرتب نه دی، جادو نه دی، دا د الله طاقت او د خدای معجزه ده. اوس که موسی علیه السلام د عقل نه کار اخیستې د دې دومره مارانو لړمانانو مقابله پې کولی شوه؟ نه شوه کولی. میدان به بیلو، عقل پرېښوده او د الله د حکم په باندې عمل وکړه چې غورځوه امسه، نو خدای ګټه ورکړه. ګوره اوس عقل او شریعت دواړه یو بل سره مخامخ شو، عقل او د خدای حکم مخامخ شو. عقل به الو که د الله حکم به اخلو. دویم له راځه اوس فرعونیان ورپسې شو. موسی علیه السلام سره د خپل لښکر نه وادي تیه ته روان شو. چې وادي تیه ته بیا روان شو، الله وی زه په دې لاره چې په لاره روان شو، نو فرعون په لکونو لښکر ورپسې راخوشې که. چې راخوشې که موسی علیه السلام ته قوم بی بني اسرائیلو وی هغه بلا خو راپسې هغه دراله، او د دنیا لښکر دی ورسره. رب العالمین ته پیغمبر خو الله ته رجوع کوي، د پیغمبر ډایرکټ تعلق د الله سره. موسی علیه السلام الله ته وی الله انا لمدرکون فلما ترى الفئتان، یو بل یې ولیدل د موسی علیه السلام ډلې او د فرعون ډلې یو بل ته ولیدل. چې ولیدل قال انا لمدرکون، الله غلې راپسې دي، را لاندې کوي، اسونه دي وسره، اتیان دي وسره، اوښان دي وسره، مونږ پیاده روان یو، را لاندې کوي. او الله مخکې دریاب دی، ما ته خو دا علاقه معلومه ده، په دریاب خو پول هم نشته، څه به کومه؟ الله وی ته ځه کلا، هېڅ فکر چې ونه کې، هېڅ فکر ونه کې. اوس د موسی علیه السلام چې دریاب ته ورسېده، اوس دغه وخت کې د فرعون لښکر ورپسې را برابر شو. یو خوا دریاب دی، بل خوا د فرعون لښکر دی، د دوو غمونو منځ کې ګیر شو. که مخکې قدم اخلي نو دریای نیل دی، زبردست دریاب، سمندر دریاب چوه ده، د هغې کیسه ده. او که شاته ګوري نو فرعون دی او د هغه لښکر دی، او ټولو سره تورې او غشي او نیزې دي، او په لوی دوم دام کې او جوش کې را روان دي. یو خوا هم دشمن، بل خوا دریاب په شکل کې دشمن. اوس موسی علیه السلام سره دې وخت کې څه پکار دي؟ دې وخت کې پکار دي چې دریاب ته شا کي، او غریب سره بل څه بې د کونټۍ نشته دی نه،
دې وخت کې ولا پکار دي چې دا نور څه وس مې نه کېږي او په دې کونټۍ د فرعون دا مازدیګر وال غواړي چې دا سر پې ولګوم نور خیز هم نه کېږي او که فرعون ته ونه رسېدم نو چې د فرعون یو لښکري خو پې ووهم که نه نو عقل څه وایي چې کونټۍ به ځمکې له برې که د فرعون سر له به برې فرعون سر له به برې عقل څه وایي چې کونټۍ به ځمکې له برې او که د دشمن هغه چې کوم فوجي دی پولیس والا دی د فرعون د هغه د کپرې له به برې د دشمن لیکن الله څه وایي الله وایي دشمن پرېږدوه اوبو له وبروه دشمن پرېږده اوبو له وبروه اوس عقل دا نه وایي چې په اوبو سره چوکه مې یوړه نو سټیل به وشي په چوکه څه پول خو نه دی چې په اوبو د پاسه به یې کېدې چوکه څه بل شیشې خو نه دی چې اوبه به پې د پاسه وشلېږي عقل وایي چوکه اوچته که دا فرعون پې به دا سر ووهه عقل وایي د فرعون لښکري پې به دا سر ووهه او شریعت او قرآن او شریعت او الله څه وایي وایي نه اوبه ووهه نو د عقل یې دلته بیا پرېښوده او کونټۍ بیا اوبو له یوړه قرآن شریف کې الله ان القع څنګه دی ان اضرب بعصاک البحر قرآن کې الله وایي ان اضرب بعصاک البحر دی ورته ونه وایي چې ان اضرب بعصاک فرعون چې په دې کونټۍ د فرعون ان اضرب بعصاک عدوک دشمن پې ووه دی ورته ونه وایي ان اضرب بعصاک البحر دا دریاب پې ووه او دا ونه وایي چې خدای دریاب ولې ووامه دشمن پې ولې په دا سر نه وامه عقل یې پرېښوده الله حکم یې واخېسته خو چې دریاب لیسینګ کونټۍ یوړه نو الله په دریاب کې ورته لارې جوړې کړي 12 لارې ورته جوړې شوې اوهو او لارو جوړېدو سره د دریاب وې خو خټی اوبي پکې فوراً خدای سیلې وچلوله سیلې سره میدان لاندې اوچ شو وې شابه فوراً یو قبیله په یو لاره ځای 1 نمبر د فلانکې قبیلې 2 نمبر لار د فلانکې قبیلې دي چې ګڼه جوړه نشي او هر یو په خپله لاره دي چې په اسانه پورې وځي دې پورې وتل د دریاب نه او دې کې فرعون پې راغی چې فرعون راغی هغه ډېر چالاک و که نه قوم ته یې وی زما درو به مو لیده وی هغه ځای نه چې دریاب ولیدم راته وشلېده هغه ځای نه زما د روب د وجې نه دریاب راته وشلېده او وی اسې دغه وخت په دریاب نه ورته په دې حیواناتو کې یو شعوري نو حضرت جبریل علیه السلام په څه طریقې اس دریاب ته راښ که او په دریاب ورګډ شو یو سر هغه ویخله ورسېد بل سر د دریاب بینس کې ټول گیر شو رب العالمین بیا موسی علیه السلام ته وی وی دا کونټۍ دی د دریاب له بیا یوسه اوس عقل وی چې کونټۍ ولې وړې دشمن را روان دی او دې غاړه کې ودرېږه چې فرعون څنګه راځي چې دا کپره پې ووی او عقل داوی او شریعت سوی الله سوی دریاب وها او چې دریاب له کونټۍ یوړه ټولې اوبه جوختې شوې او د 7 لښکر سره فرعون ټول په دریاب مردار شو لو شو ختم شو اوس عقل به نه منم څه به منم زه به د عقل په مقابله کې د الله خبره منم چې وادي تیح ته کله پورته شو 4مه سوړه هلته کې اوبه نشته قوم تږی دی قوم تږی دی الله اوبه موسی علیہ السلام د خدای نه فریاد کوي او قوم چې دی قوم هم د موسی علیہ السلام نه فریاد کوي او دا بنی اسرائیل چې که نه دا ډېر بې صبره خلک و انتهایی بې صبره خلک او ډېر بې خونده خلک و دا بنی اسرائیل موسی علیہ السلام ته وایي د غټو غټو کلو نه دې راوویستو محلاتو نه دې راوویستو دې دشت میدان ته او دلته اوس موږ ته اوبه نشته د تندې مرو ځکه سمندر دریاب اوبه خو ترخي وي دلته به څه کوو اوس عقل وی چې موسی علیہ السلام سره صرف یو کونټۍ ده او ویښ کې پکې غشې دی شل دی پکې بل څه نشته عقل څه وی چې موسی علیہ السلام وی چې ښه راځئ او زه دله په دې کونټۍ رو ځمکه وهم تاسو به خبره وباسئ رمبې خو نشته چاري مونږ سره نشته کوداله را سره نشته نو په کونټۍ به کیو که نه کوټۍ باندې به رو ځمکه نرموم تاسو به ترې خاورې وباسئ بیا به ځمکه نرموم رو به وهم تاسو به خاورې وباسئ 10 کینې 2 کینې 15 کینې 10 ورځې کې به شي خو ویښ به وشي عقل وی کونټۍ ګورې پام کوه ماته نه کې کونټۍ باندې رو ځمکه وکنوه پیو کنوه چې قوم له پې اوبه راوباسې الله څه وی وی کونټۍ کاڼي له روبه راوه اوس العقل خلاف بیا دلته خبره راله کونټۍ چې کاڼي له برې نو کونټۍ به ماتېږي که به نه ماتېږي نو دغه یو کونټۍ ده چې د کاڼي له روبروله او ماته شوه بیا به څه کومه زه اوس خو به پرې ځان لو کنومه نو چې ماته شوه اوسپنې ترې ودنګل او ماته شوه نو بیا به څه کومه عقل وی نه ګورې که کاڼي له دې وبروله او د اوسپنې ترې ودنګل نو بیا به کوي په څه کنه
او الله وی نه 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 کاڼي لره وبراوه. نو که موسی علیه السلام د الله نه وي منلی د عقل یې منلی وي نو ممکن ده چې کال کې هم کوی نه وي کنیستی شوي، لیکن د الله ومنل عقل یې ونه منل نو کاڼي له امسا وبروله چې څنګه یې راوبروله نو الله د کاڼي نه 12 چینې روانې کړې ټول قوم ته وبرالې. دا مې صرف یو درې مثاله څلور دې دپاره درکړل چې بعضې وخت کې زمونږ ذهن به هم دا وایي عقل دا وایي مولا راته دا وایي، عقل دا وایي او ملا صاحب وایي چې داسې وکړه، نو چې عقل درته یو خبره کوي او ملا صاحب درته بله خبره کوي، عقل یو خبره کوي قرآن بله خبره کوي، عقل یو خبره کوي پیغمبر بله خبره کوي، مونږ به بیا د عقل نه منو، د ملا صاحب به منو، د خدای به منو ځکه د خدای خبره کوي، د رسول به منو ځکه ملا صاحب د رسول خبره کوي. په دې خبره پوه شوې؟ اوس به راشي یو پوټې به دې کې تاسو لږ نور هم پوه کړم. یو ډله زمونږ د صحابو په زمانه کې داسې تېره شوې ده، اوس هم د هغې اثرات لږ ډېر شته. د پیغمبر علیه السلام د زمانې نه وروسته صحابو زمانه کې او د تابعینو په زمانه کې یو ډله تېره شوې ده، هغې ته به معتزله وې. هغې به ځان ته مسلمانان وې چې موږ مسلمانان یو، خو هغې به د عقل په بنیاد تب کوه. هغې به وي چې دا شی د ما عقل مني خو زه منم او دا شی د ما عقل نه مني نو نه منم. اوس د هغې هغه عقیدې درته ښیم، لکه هغې زمونږ د پیغمبر علیه السلام معجزه ده چې د هغې د ګوتو مبارکو نه به اوبه بهېدلې. یاده ده درته که نه؟ اوبه به کوم ځای کې نه وې نو حضور پاک مبارک به یو جام پیدا کړ، یو کاسه به پیدا کړه او په هغې کې به یې خپلې 15 واړه ګوتې مبارکې کېښودې. چې څنګه به یې کېښودې نو اوبه به د ګوتو نه روانې شوې او 1400 او 1500 او 1400 صحابه کرام به پسې راب شو. هغې وی دا کوم دی عقل مني ګوتو نه اوبه روځي؟ نه 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 دا نه منم، دا نه منم. مونږ وایو چې د پیغمبر علیه السلام په لاس کې یو ځل کاڼي و کاڼي او هغې وی سبحان الله سبحان الله سبحان الله کاڼو خبرې کړي دي. بیا حضرت ابوبکر صدیق له ورکړل په لاس کې، بیا وی سبحان الله سبحان الله سبحان الله. بیا حضرت عمر فاروق رضی الله عنه له په لاس کې ورکړل، بیا وی سبحان الله سبحان الله سبحان الله. بیا حضرت عثمان له ورکړل، یو ځل نیمې تسبیح وی او بند شو. الکه دا د پیغمبر علیه السلام معجزه ده او دا د عقل نه خلاف ده، د عادت نه خلاف ده، خو د پیغمبر مبارک لاس کې دا کار شوی دی. هغې څه وایي دغه معتزله د عقل بچي نه 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 د کاڼي ژبه شته څه چې سبحان الله دی وایي، د کاڼي غاښونه شته څه، د کاڼي شونډې شته څه، د کاڼي خوله شته، نه نه دا نه منم دا نه منم دا نه منم. قرآن حکیم کې الله وایي اقتربت الساعة وانشق القمر، وی قیامت نزدې شو او سپومې 2 ځایه شوه. دا د جبل ابي قبیس باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولاړ دی او ابو جهل ورته وی ده که نه څه معجزه ښکاره کوي او ناشنا کار که نه؟ وی څه ښکاره کړم؟ که زه الله ته اوس درخواست وکړم او دا سپومې 2 ځایه شي وبه منې؟ وی او زه داسې وکړه منم دی. کافران ورسره دي او ابو جهل دی، پیغمبر علیه السلام دی سپومې ته اشاره وکړه، داسې کړه او داسې کړه، نیمه سپومې یو خوا لاړه او نیمه بل خوا لاړه او بیا سره یو ځای شوه. وی منې که نه؟ وی نه دا تا په مونږ جادو کړی دی، دا دې په مونږ سحر وکړه، نظربندي دې په مونږه وکړله. نبی علیه السلام وی ښه ده که ما جادو کړي او نظربندي کړي خو په تاسو به مې کړي وي. او نو وی د نورو خلکو نه تپوس وکړئ کومې قافلې چې تاسو تللی دي شام ته، هغه قافلو والا نه تپوس وکړئ نو معلومات به وشو. نو چې کومې قافلې شام ته تللی وې 2 ورځې پس هغه راورسېدلې، هفته پس هر څه پس دې راورسېدلې. نو ابوجهل ته تپوس وکړم وی په پلانکې شپه خو تاسو څه ناشنا څه نه دي لیدلې؟ هغې وی ولې نه؟ وی سپومې 2 ځایه شوه، نیمه یو خوا شوه، دا مسافر خو د شپې سفرونه کوي، نیمه یو خوا شوه نیمه بل خوا شوه. حضور پاک اوس ته پته ولګېده جادو خو زما په تاسو چلېده. ستاسو دا چې کوم تاجرانو هغې نه تپوس وکړه، هغوی څه وایي؟ یاره وایي ستا ډېر غټ جادو دی دا پارچه چلېږي. قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي اقتربت الساعة وانشق القمر، قیامت نږدې شو. ولې؟ ځکه د حضور پاک نه وروستو بل پیغمبر به نه راځي، د امت نه پس بل امت به نه راځي. دا د قیامت د نږدې کېدو نښه ده. او سپومې په منځ 2 ځایه شوه. دغه د عقل بچي څه وایي؟ هغې نه 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 سپومې چېرته 2 ځایه کېږي؟ که سپومې 2 ځایه شوه خو په دې کائناتو کې به لوی انقلاب به راشي،
بس امید ودای شوه خدا به قیامت شي او لوی تصادم به راشي دا هم نه مني وی زما عقل یې نه مني دا خبرې نو چې د هغوی مونږ څه وایو چې د قبر عذاب شته هغوی څه وایي نه نجي د قبر عذاب کم دی وایي مونږ خو یې قبر لاندې وکنو نه پکې ماران شته نه پکې لړمانان شته قبر هم لاندې وکنو او نه پکې اور شته مونږ وایو د خدای بنده الله وایي وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها څنګه دی غدوا وعشیا وی دا فرعونیانو چې څنګه غرق شو نو الله په سخت عذاب نازل کړ او سارو ماښام الله دی باندې اور بلی او د قیامت پر ورځ الله به ورته وی ادخلوا آل فرعون اشد العذاب د قیامت پر ورځ به الله وی چې خدایا الله به اعلان وکړي چې دوی سخت عذاب د اور ته ور داخل کړي نو قرآن وی د قبر عذاب شته پیغمبر مبارک وی د قبر عذاب شته هغې وی زما عقل یې نه مني نو اوس به راشو مونږ عقل پسې به ځو که خدای رسول پسې به ځو یؤمنون بالغیب دا معنا یؤمنون بالغیب یو شی زما او په دې تاسو پوهې کم لګونئ ورې عقل د شریعت په منځ کې هېڅ ټکراو نشته بعضې خلک وایي دا شریعت حکم د عقل خلاف دی دا بالکل دروغ وایي تقریبا د عقل او د شریعت په منځ کې هېڅ قسمه ټکراو نشته عقل چا پیدا کړی دی الله او شریعت چا جوړ کړی دی الله او عقل یې څله پیدا کړی دی چې زه د عقل په لاره د عقل په ذریعه د شریعت په لاره لاړ شم ولې که یو سړی عقلمن نه دی لیونی وي نو دی په لاره نشي دی د شریعت د دې عقل په ذریعه به ته د شریعت په لاره ځې نو چې عقل خدای پیدا کو دی لی پیدا کو چې ته د شریعت په لاره په دې عقل مزل وکړې نو بیا الله باندې خو نه یېره راځي نه ترې غلطي کېږي نه ناپویه دی خدای پاکه نو دواړه چې الله پیدا کړي دي او د دواړه لازم ملزوم دي عقل باندې به ته د شریعت په لاره عمل کې نو په خدای خو غلطي نه راځي نو دواړو کې به ټکراو د کم ځای نه راشي هېڅ ټکراو د عقل او د شریعت یو حکم د عقل خلاف نه دی خو بعضې څیز ته زمونږ عقل رسېږي بعضې څیز ته عقل نه رسېږي د کائناتو کې د انسان دا خپل وجود وګوره قرآن شریف کې الله فرمایي قتل الانسان ما اکفره وی د انسان دی هلاک شي وی څه ناشکره دی ډېر ناشکره دی دی هلاک شي الله غصه شو خفه شو ډېر ناشکره دی دی هلاک شي بیا څه وایي من ای شیء خلقه دی ما څه نه پیدا کړی دی اوس دې کې ستا عقل کار ورکوي بلکل نه مور په ګېډه کې دا ماشوم پروت دی د نطفې نه پیدا دی هغې نطفې نه بیا علقه جوړه شوه وینې ټوټه جوړه شوه د وینې د هغه ټوټې نه بیا د غوښې ټوټه جوړه شوه د غوښې د هغې ټوټې نه رب العالمین ماشوم جوړ کړ یو پیپ باندې صرف او صرف په یو پیپ دې ماشوم ته د مور د طرف نه وینه ور روانه ده ګوره عقل ته دې ګوره وینه ور روانه ده هغه وینه نه څه جوړېږي د هغه وینې نه لګیا یې د ماشوم وجود جوړېږي هډوکې ته جوړېږي غوښه ته جوړېږي سرمن ته جوړېږي سترګه ته جوړېږي ګرده ته جوړېږي اینه ته جوړېږي نوکان ته جوړېږي نوکان په سر یې ته ویښته جوړېږي وازګه جوړېږي پړپوس جوړېږي کلمې جوړېږي دننه په وجود کې ګردې جوړېږي زړه جوړېږي لګیا دی د هغه یو وینې د پیپ نه په دې وینه کې دومره څیزونه دي دومره هډوکې د یو شي نه جوړېږي دي ورته کیلشیم و یو څه څیزونه پکې نور هم شته هغه هم دې وینه کې الله ایښودي دی هغه روان دی د وینې نه هغه اجزا نیغ روان دي هډوکې ته جوړېږي سرمن د بل شي نه جوړېږي هغه اجزا نیغ روان دي سرمن له هلته سرمن جوړېږي غوښه د بل شي نه جوړېږي هغه اجزا نیغ روان دی هلته ترې غوښه جوړېږي داسې پرزې خو نه دي د موټره چې پرزې راواخېستې او په پیچکش باندې هلته کې کس کوي پورې ګاډو کې باغه ځای ولګو غوښه به بل ځای کې د پاسه ولګو ګرده به بل ځای ولګو لکه څنګه چې مستري هغه موټر جوړوي یا ټوپک جوړي یا تماچه جوړي داسې خو د مور په ګېډه کې ماشوم نه جوړوي دې وینه کې په سوونو زرګونو واړه واړه اجزا دي واړه واړه سیلز دي واړه واړه اجزا دي په دې وینه کې هغه اجزا ته چې ته هر تعبیر کې دو ته جز ویم هغه اجزا غوښې له روان دي غوښه جوړېږي څه هډوکې له روان دي هډوکې جوړېږي څه سترګې له په سترګه کې په سوونو واړه واړه وړې وړې پرزې دي
په سترګه کې یو نه د سترګو ډاکټر راته وی په سوونو وړې وړې پردې دي پکې هغه یو پردې له خپل شي دی او هلته ته هغه پرده جوړېږي او بیا اینې ته ګوره ګردې ته ګوره او ګوره هر یو جز هره پرده په خپل ځای کې جوړېږي ګرده چتم په دې معده کې جوړه نه شوه او معده چتم د ګردې په ځای جوړه نه شوه او دا سترګې چتم په دې خپو کې جوړې نه شوې او دا خپې چتم په اوږو کې جوړې نه شوې دا اډوکې چېرته د سرمنې په ځای جوړ نه شو او سرمن چېرته د خېټه کې دننه د پړپوس په ځای جوړه نه شوه او کولمې چېرته په غاښونو کې جوړې نه شوې مخصوص اندام چېرته په سترګو کې جوړ نه شو هر ځای له خدای پاک خپل شی رسوي رښتیا ووایه ستا عقل دې خبرې ته رسېږي چېرې نه رسېږي د عقل خلاف نه دي ګورې من ای شیء خلقه من نطفة خلقه ثم قدره دنه ولا وجود څونه مزیدار او خشته جوړ کی ثم السبیل یسره او بیا په کومه طریقه د مور د ګېډې نه ماشوم الله راوباسي الله د انسان عقل دغلته کې بیا کار پرېږدي دومره غټ ماشوم بیا د مور د ګېډې نه په کومه طریقه بار راوځي په کومه طریقه دی بار راووته او دنه یوازې ماشوم دنه د مور په ګېډه کې نه دي د دې ماشوم دپاره مخصوص ټمپریچر خدای هلته برابر ساتلی دی که د ماشوم باندې د مور په ګېډه کې ګرمي زیاته شوه بیا دې مري او که ګرمي پې هغه خپله مخصوص کمه شو یخني پې زیاته شوه بیا دې مري دغه د مور په ګېډه کې دغه ماشوم که اوړی جمع د جنوري ده نو څوک دا نه کوي چې ورېږه دې مور ته خېټې ته دغه کېده هیټر ولګوه ماشوم ته ګرمي کمه نه شي او که په جون او په جولای کې سخته ګرمي ده نو څوک دا نه وایي چې دې مور ته خېټې ته پکې ولګوه ایر کنډیشن ولګوه په دې ماشوم د حرارت او د ګرمي لږه زیاته نه شي نه که جون جولای د سخته ګرمي ده او که جنوري فروری او دسمبر دی ماشوم ته به هغه مخصوص ټمپریچر د مور په ګېډه کې خامخا رسي خامخا به رسېږي هغه له چې کم ټمپریچر پکار دی که هغه معمولي سنټیګریډ لږ مخکې وروستو شي ماشوم به مري جمدې به نه پاتې کېږي هغه ټمپریچر به لازمن هغه ته خدای پاک پوره کوي رښتیا ووایه د الله دې فیف وفي انفسکم افلا تبصرون الله وی ای بنده دې خپل ځان ته نه ګورې ای د عقل بچیا دې خپل ځان ته وګوره څومره ښکلې سترګې مې دله درکړي دي څومره ښکلې غوږونه مې دله درکړي دي څومره ښکلې خوله مې درکړې ده څومره ښکلې شونډې مې دله درکړي دي نو دوی به زر نه مني هلکه وی د قیامت پر ورځ تله د میزان چې وزن پې کېږي وی دا خو زما عقل نه مني نه منم هلکه پول صراط چې کوم د جهنم د پاسه پول دی وی دام نه منم ولې ملا صاحب ته خو ما ته وایې چې دا د ویښته نه نرۍ دی او د تورې نه تېره دی نو چې د ویښته نه نرۍ شو او د تورې نه تېره شو نو په دې به څوک ځي څنګه ګوره عقل بیا دې غورځوي بیا دې عقل غورځوي یو بوډای جړل نو نوسی ورته وایي ادې ولې جاړې وایي ملا صاحب تقریر کوو چې یو پول دی او د ویښته نه نرۍ دی او د تورې نه تېره دی نو زه زما خو کونډی خوږېږي په دې غټ سړک او په دې لاره نشم تلی نو په هغه پول به څنګه ځمه نو هغه نوسی ورته غصه شوه وایي څه شور دې جوړ کړی دی چغې دې جوړ کړی دی چې نشې تلی نو مه ځه خوارې د مور کور دې څه مزه کنه ما وی التواقی اختیار نشته ستا دنیا کې بدل تکینه وی بچې د کور نه بار نوزم لیکن آخرت کې د اختیار ختم دی قرآن کې الله وی ام منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا هر سړی به په دې پل صراط ورځي ورود ورتلو ته وی څوک به پې بیا پورې وځي او څوک به لاندې پکې چپه شي ځمکې ته به وغورځېږي چې د الله خبره دې ومنله چې او دا پول خو د تورې نه تېره دی د ویښته نه نرۍ دی خو که د خدای طاقت شته پورې وځم او که د خدای طاقت نه بیا پورې ورتلی شي نه او عقل وایي نه تورې نه تېره او د ویښته نه نري باندې به څنګه پورې وځم یو مولوي صاحب نوم یې درته نه علم داسې ډېر ښه سړی دی هغه چې د جمعې تقریر کوم وی د پول صراط ته او د ویښته نه نرۍ او تورې نه تېره دی یو مقتدي وله چای وکړه کور ته یې بوته او چرګ یې وله سور که ښه مزېدار چې چرګ یې پرې وخوړه وی استادجي وی یو خبراته کوم وایي وی پټ مې راوستی وی دا پول صراط چې تا وی د ویښته نه نرۍ دی تورې نه تېره دی دا داسې ګپ لګو که دا رښتیا ده نه نه ګپ مې کوم ځای لګولې دا خو رښتیا دی قرآن کې خدای وایي او پیغمبر علیه السلام په حدیثو کې ویلي دي وی استاد جی تبا سره سکے وی زم به پکن
وی ته په څنګه دی چې د ویښته نه نرې دی او د تورې نه تیره دی نو په دې په توره ته خپې ښودی شي په دنیا کې او په ویښته نه په نري تار خپې ښودی شوې نو ته مې دې له راوستې چې ته پې پورې وځې خو څه دم به در سره یې که نه بې د دم نه خو څوک نه شي تللی ځکه په دغه د ویښته نه نري او د تورې نه تیره باندې به خپل سینګ څوک کېږدي نو ما در باندې ګوره څونه ښکلې چې اوس کله چرګوټی مې هم در باندې خوړ نو دم راته وښایه چاته به نه وایم پټ به یې ما سره هسې نه قیامت په ورځ یو بل نه خطا شو نو دم راته وښایه چې کوم دم تاله درځي او په هغه دم پې ته پورې وځو نو هغه دم پټ په دې غوږ کې ماته وښایه هغه استاد یې ورته وایي وی دا نن چې د کوم کار وکړه که نه وی دا کله کله کوه نو موټروی به یې کم درته ته بیا ګوره ورته موټروی به کم درته چې ته به بیا ځې او که پې پاسه نه ځې خبره دا ده چې که د عقل په بنیاد واخلې نو رښتیا خبره ده ده که نه تورې نه چې شی تېره شي ته پې د پاسه خپې ښودی شي نه شي ښودی او چې د ویښته نه نري شي د چا پلار به پې لال شي لیکن که د الله او د رسول تابعداري دې وکړه اطیعوا الله و اطیعوا الرسول د الله او د رسول تابعداري دې وکړه او ته عقل پرېږده الله ته وایه دا پل شته زه منم الله ته وایه د ویښته نه نرې دی زه منم الله ته وایه د تورې نه تیره دی زه منم الله ستا حبیب وایي چې کوم انسان زما تابعداري وکړه لکه د برېښنا غوندې به تېرېږي کالبرقه رسول الله مبارک فرمایي او څوک به د اعلی قیمتي تیز اس په شان پې پورې وځي او څوک به د اوښې په شان پې پورې وځي او څوک به پیاده پې رواني به پې پورې وځي خو ځي به پې خامخا نو چې الله وغواړي رښتیا ووایه تا عقل نه مني الله وځي موږ به د چا منو د الله به منو که د عقل به منو الله به منو نو چې د الله منې لکه برېښنا موټروی پکې سي لکه برېښنا غوندې به په خدای پورې را پورې ومایي بنیاد د خبرې دا دی یؤمنون بالغیب د متقي او صفت دقه شو فی ایمان بالغیب څه مطلب چې زما عقل دا به نه وی چې د عقل خلاف عقل یو شي ته نه رسي الله وی شته د الله رسول وی شته نو زه به په عقل اعتماد نه کوم په چا به اعتماد کوم په الله به کوم او په الله په رسول به کوم دې ته ایمان بالغیب وی دا چې زمونږ په کتابونو کې راځي چې دا کوم سړی کافر د ځنکدن وخت کې کلمه وایي نو کلمه نه قبلېږي کافر که د ځنکدن په وخت کې کلمه شهادت ووایي نو کلمه د کافر نه قبلېږي دا ولې دا ځکه چې هغه وخت کې دې د مرګ فرشتې وویني د ځنکدن په وخت کې د مرګ فرشتې په خپله وویني هغه وخت کې دې دوزخ هم وویني الله ورته وایي ای ظالمه جنت هم وویني دا جنت مې دله تیار کړی ظالمه کفر دی وکړو دې نه محرومه شو دا مخامخ دوزخ مې دله جوړ کړی دی خو چې ساده نه وځي نو دې دوزخ ته به نیغ ورځي نو دې جنت هم وویني په دې سترګو دې دوزخ هم وویني په دې سترګو دې فرشتې هم وویني په دا سترګو دې مرګ هم وویني نو الله ځکه ایمان نه دغه وخت کې فرعون خو هم چغه والې وه چې ما په موسی او د هارون په رب باندې ایمان دی خو قبوله نه شوه که کافر دی وخت کې ایمان راوړي نه قبلېږي ولې دا ایمان بالغیب نشته دا خو ده ولیدل نو ځکه اوس مني چې ده نه وي لیدلی او الله ورته وی شته او ده منلی وې نو بیا به خبره ټیک وه دا خو ده په خپلو سترګو اعتماد وکړو چې وی لیدل اوس منم چې د عذاب چغه یې واورېده نو اوس منم چې دا د په سترګو نه وي لیدلی دا دوزخ دا جنت او دا فرشتې او الله ورته وی شته او ده وی چې زه منم الله ما نه دي لیدلی خو زه منم نو بیا به د ایمان کو د زمانونو په ایمانیاتو کې یو ایمان څه شی دی د غیب و ایمان چې زما عقل ورته نه رسي زما حواس ورته نه رسي او الله او رسول وی شته او زه یې ومنم یو ملحد چې تا په یو باغ کې ناستو دا هندوانو باغو هندوانو په باغ کې ناستې نو بره پې د نارنج یو بوټی دی نو دې په دې زړه کې وایي خدایه خلک عجیبه خبرې کوي خلک وایي دا ګوره که دا خبره د عقل په بنیاد شي دا څنګه خدای دی دا رکوټې بوټي ته وګوره نو هغې له هندوانه ورکړې او غټ بوټي ته وګوره نو هغې له نارنج ورکړې دی په کار لا وه دا بوټي غټ دی غټ نو چې د هندوانه په هغې کې وې ځانده وه غټ بوټي غټه میوه کوي
او پکار دا وه چې دا نارنج دا په دې لاندې په دې هندوانو په دې زیلو پورې نښتې وي دغه دا پوټې پوټې نری نری څانګې دي نو نارنج دلته پکار و په دې سوچ کې ناګانه په سر د پاسه یو نارنج را پرېوته چې ټس شو نارنج پې را پرېوت او خدای منم دې منم توبه 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 خره چې دلې هندوانه نه وه ورکړې که دلې هندوانه ورکړې وې دې نارنج ته اوس په سر زما هندوانه را پروته وې اوس به مې سر بېغمه زما رونو په دې به خبره خلاصه کړو چې عقل الله پیدا کړی دی شریعت چا پیدا کړی دی نو ما نه خو غلطي کېږي نو زما په کارونو کې به تضاد راشي لیکن د خدای نه غلطي نه کېږي نه په یېره راځي نو د خدای په کارونو کې تضاد نشته یوه دویمه خبره څه ده بعضې څیز الله قصدن د عقل نه بالاتر پیدا کړی دی نو هغې کې به مونږ د عقل خبره نه منو مونږ به د چا خبره منو د الله او د رسول خبره منو هغې کې به حکمتونه زمونږ عقل به ورته نه رسي اشی به د عقل خلاف نه هغې کې به داسې حکمتونه چې زمونږ عقل به هغې ته نه رسېږي نو بس مونږ به وایو چې الله تا کومه فیصله کړې ده تا په قرآن کې څه ویلي دي او ستا حبیب مبارک په حدیثو کې څه ویلي دي زه پکې خپل عقل نه چلوم زه به لازمن او لازمن منم زما عقل هغې ته رسېږي او که نه رسېږي رب العالمین په قرآن شریف کې یو بل ځای کې فرمایي وان لکم فی الانعام لعبره نسقيكم مما في بطونها من بين فرس ودم لبنا خالصا صائغا للشاربين انسانا وکه زما قدرت نه منې نو لږ غوندې د حیوان خېټې ته وګوره د غوا خېټې ته وګوره د غوا په خېټه کې څه شی دی یو خوا پی پراته دي بل طرف ته سوټي پرتې دي بل خوا وینه پرته ده دا ټول څیزونه د یو خوراک نه جوړېږي غوا لګیا د بوس خوري ونډه خوري او چې خېټې ته لاړه شي د هغې بوس او ونډې نه یو خوا پی جوړېږي او د غوا غولاندې ته ځي تک سپین اعلی مزیدار خوندور پی یو خوا د وینه جوړه شوه هغه جګر ته و زړه ته و رګونو ته روانه ده یو خوا د سوټه جوړه شوه هغه کلمو ته او لرې ته روانه ده ګوره د یو خوراک نه اوس الله وی زما قدرت دلته وګوره یا د خدای بنده په یو فرج کې چې پی پراتی او معمولي غوندې په پلیټ کې ورسره سوټه کېښوده په فرج کې دننه نو په دې پیو کې د هغه سوټې بوی وي که نه او که معمولی زنانه ګوته د سوټو شوې ده او هغې پیو سره وجنګېده نو په دې پیو کې به خړوالی راځي که به نه راځي خدای داسې متضاد رنګونه ورکړي دي چې په دې پیو کې که دا پی لږ خړ وې نو مونږ به هلته کې سوټه ده نو د سوټې نه پکې لږ غوندې شی راغلی که دا پی معمولی غوندې سوربخن او نسواري وي نو مونږ به وي د وینه نه جوړ شوي دي نو د وینې هغه رنګ پکې راغلی دی نو الله پیو له داسې رنګ ورکړه داسې رنګ تا ته ښایي چې د وینې نه مې دا جوړ کړي دی خو د وینې او د پیو په ورځ کې په رنګ کې څومره تضاد دی څومره تضاد داسې رنګ دی چې وینې سره بلکل نه لګېږي سوروالی او سپینوالی څومره د یو بل نه لرې دي او څومره ښکلې خوشبویه شی دی پی سوچک غوړي دې ته وویستل هغې کې څونه خوشبویي ده ماسته دې ته په خوله کې واچول څومره مزیدار اعلی ټیسټ دی نو د سوټې اډو بوی پکې نشته په یو خېټه کې دننه درې واړه پراته دي او د درې واړه یو بل سره یو خوراک نه جوړېږي وینې رنګ ته وګوره د پیو رنګ ته وګوره او د سوټې رنګ ته وګوره د پیو خوشبویه ته وګوره او د سوټې بدبویه ته وګوره زما رونو الله هغه کارونه کوي چې هغې ته زموږ عقل نه رسېږي د عقل نه ډېر زیات بالاتر دي نو مونږ به بیا عقل په دې کې نه چلو مونږ به چې الله وي د قبر عذاب شته زه وایم شته بلکل شته او د هغې مې یو مثال درې درکوم یو ماشوم د مور په دې ګېډه کې پروت دی داسې دلته کې د ماشوم د مور په دې سینې پورې پروت دی د ماشوم اودي دا ماشوم کله په دې خوب کې خاندي که نه خاندي دا ولې خاندي د خوب ولیده دا خاندي ولې د دې ماشوم څه خوب ولید د خوشحالی ځکه یې وخاندل او دا ماشوم کله په دې خوب کې چغې کې که نه کي دا چغې ولې وایي د یارې خوب یې ولید دې ماشوم د خوشحالۍ خوب ولید نو دې در وخاندي دې ماشوم د یارې خوب ولید نو د وجاړي نو ماشوم د لګیا دی خوبونه اینې او مور سینې پورې پیوستې مور ته نه ده خبر دوه کسان په یو کټ کې ناست دي دوه کسان بالغان ناست دي په یو کټ کې ځه داسې به ووایم دواړه اوده دي یو کس خوب اینې او په خوب کې امریکا کې ګرځي کابل کې ګرځي په خوب کې بل کس سره خوا کې اوده دی هغه خوب اینې هغه په خوب کې خپله زمینداري کوي لګیا دی هغه په خوب کې مکې ته ځي هغه په خوب کې لګیا دی بله کلنډري کوي هغه په خوب کې لګیا دی چغې وي پېښور له باروبار
پیښور له باروبا هغه خپلې چغې هلته په خوب کې وایي هغه بل ټکټ کې پروت دی هغه وایي خوب ویني چې زه خو مخکې په مصله ولاړ یم او خلک راپسې مونځ کوي رښتیا ووایه یو هم په دنیا کې چکرې لګوي پوده دی بل هم لګیا دی چکرې لګوي دواړه یو بل نه خبرېږي نه خبرېږي د خدای نظام ته دلته وګوره یو بل سره پیوست یو بل نه ندي خبر پته نه لګي نو قبر کې به لړمانان هم پراتی لګیا وي مونږ به نه خبرېږو چې لړم کم ځای دی مار به هم پروت وي مونږ به نه خبرېږو چې مار کم ځای پروت دی دا د الله یو نظام دی زمونږ رونو نو هر د خدای حکم به مونږ په عقل نه معلومو ها بس عقل ورسید بیا منم عقل نه رسی بیا منم د عقل خلاف بنی نو چې کوم ایمان بالغیب دقه سیز ته ویل کېږي چې الله وایي چې دا شی ومنه بس دا مې ستا د عقل نه اوچت کړی ستا عقل ورته نه رسېږي دا ومنه دا مې ستا د اندامونو نه اوچت کړی دی ستا اندامونه ورته نه رسي او خامخا به منې زه به یم رب العالمینه چې تاوې زه منم عقل وی منه او عقل وی نه منه عقل به نه چلوم پیغمبر مبارک وي چې دا شی به منې نو زه به منم او قرآن وی دا شی به منې زه به منم زما به په ایماني زه په دې کې عقل نه چلوم چې عقل وی منه نو منم به او که عقل وی نه منه نه به منم بیا به زما اعتماد په عقل شي په خدای او په رسول به نه شي پوه شئ په خبره نو یؤمنون بالغیب دا معنا شوه د متقي او صفت دا یؤمنون بالغیب چې هغه څیزونه باندې به دوی ایمان راوړي چې خدای او رسول ورته وایي چې دا ومنه او د عقل ورته نه رسېږي خدای او رسول ورته وایي دا ومنه او د زړه نه ومنه او د ده دا سترګې غوږونه پوزه شونډې او لاسونه ورته نه رسېږي دې ته ایمان بالغیب وایي او دقه زمونږ ایمان دی انشاءالله العزیز نو خو مونږ فرشتې په عقل معلومولی شو نه د آخرت ورځ مونږ ته په عقل ښکاري نه جنت مونږ ته په عقل ښکاري نه د جنت خوشحالی مونږ په عقل معلومولی شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم لا یو ځل حضرت جبریل علیه السلام راغی او یو اینه وله راوړه یو شیشه په شیشه کې یو رکوټې غوندې نرې داغ و کوټینې غوندې داغ وکړې نبی علیه السلام ته شیشه وښوله وی د الله رسوله دا شیشه باندې دا داغ به څو نه وی جبریل ډېر معمولي راته ښکاري وی دا شیشه دې سره راوړه وی د دې شیشې مثال د جنت دی دا چې فرض کړه چې دا شیشه دا جنت دی جنت او دا پوټینې داغ پکې مزید دی ولدی نه مزید دا پوټینې داغ پکې مزید دی مزید او مزید هغه ځای دی چې په کوم ځای کې به رب العالمین د جنتیانو سره ملاقات کوي دا ټول جنتیان به په دې مزید کې راوځی شي څوک به د زمرودو په کرسی ناست دي څوک به د یاقوتو په کرسی ناست دي او څوک به د سرو په کرسی ناست دي څوک به د نور په کرسی ناست دي او الله به تجلی وکړي دا ټول خلک به د الله دیدار کوي الله دې موږ ته وکړي دا به چې دا به هلته خو ورځ او شپه نشته خو د هفتې په مقدار لکه څنګه چې موږ د جمعې مانځله راځو دقسې به خلک مزید ته راغونډېږي او د الله دیدار به کوي او هلته کې خو سړی نه ستړی شته او نه دا شته چې ورېږه ګنټه کې به رسه به کو نیمه ګنټه کې چې په زړه کې تصور معمولي غوندې مراغې چې زه اوس هغه د دنیا بل ګوټ ته رسېږم په یو سیکنډ کې به ورسېږم دی کې خو دا خبره نشته نو دا هغه مزید دی چې ټول جنتیان راغونډېږي الله سره ملاقات دی نو حضور پاک ورته فرمایي وی جبریل دا خو ډېر پوټینی ځای دی ځکه دا دومره غټه شیشه د جنت مثال دی او دا مزید پکې د مچ د غولو عمره یو ماشي د خپې عمره پوټینی دی نو دا پوټینی مزید کې به دا ټول جنتیان څنګه ځایږي څنګه به پکې ځایږي جبریل علیه السلام ورته وایي چې دا تا ته کوم پوټی ښکاري دا الله پیدا کړ نو ما ته وی چې جبریل ورشه دا مزید مې پیدا کړ یو چکر پکې ولګاوه او اخر ته ورسېږه نو بیا راشه نو جبریل څونه تیز رفتاره دی د دې ځمکې نه د لومبي اسمانه پورې د 500 کالو تیز سورلی مزل تیز سورلی بیا د لومبي اسمان نه دویم پورې د 500 کالو مزل دویم نه دریم پورې 500 کالو مزل دغسې د هر اسمان د بل اسمان مفهوم کې 500 کالو مزل اوه اسمانونه دي بیا د اووم اسمان نه والا د عرشه پورې د 500 کالو مزل بیا د عرش د لاندې حصې نه د بر حصې پورې د 500 کالو مزل او جبریل علیہ السلام چې هغه عرش نه راځي نو حضور پاک ته تپوس وکړ وی څومره ساعت کې را رسېږي وی د سترګې د رب نه زر را رسېږي زه اوس عقللي ده اوس سترګې د رب نه زر را رسېږم قرآن کې الله د سلیمان علیه السلام په واقع کې نه دی ویلي چې د بلقیس د تخت متعلق یې ووی وی ایکم یأتینی بعرشها وی څوک به تخت راوړي
نو یو شپږ پیرې پاسېده وی زه به یې راوړم څونه ساعت کې به راوړې وی دونه ساعت کې چې دا مجلس تر څو برخاست کېږي یا ته چې څونه ساعت کې ودرېږې دونه ساعت کې به راوړم بل یو کسو عالمو وقال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك بقبل ان يرتد اليك طرفه سليمان د سترګې د رب نه به هم د لزر راوړم د بلقیس غون تخ به څونه ساعت کې راوړم سترګې رب نه هم زر سترګې رب نه مولا تخزر راوړه عقل منی دا اوسه نو وی چې دا مزید الله پیدا کړو جبريل څونه تیز رفتاره دی هغه عرش نه ځمکې ته سکند نم در رسېږي سترګې رب نم در رسېږي او هغه ته وی الله وی چې مزید ته ورننوځه مزید مې پیدا کړ دې کې به جنتیان سره ملاقات کوم نو آخر سر ته ځان ورسوه بیا راشم نو وی زر کاله مې پکې چکرې ولې خو آخر مې ولا پیدا نه کړ زر کاله مې پکې چکرې ولې خو آخر مې پیدا نه کړ عقل منی اوس دا نه مني عقل هغه ځای پورې کار کوي چې کوم ځای پورې زموږ حواس کار کوي او چې دا موږ د حس نه کوم شی بالاتر شو بیا عقل زموږ هلته کار نه کوي اخرت کې به بیا بل شان عقلي هلته به بیا منې قیامت کې به بیا بل شان عقلي هلته به بیا منې قبر کې به بیا بل شان عقلي هلته به بیا منې یؤمنون بالغیب معنا به څوک هم متقیان هغه دي چې هغه څیزونه د زړه نه مني د زړه نه ظاهر نه نه چې کومو څیزونو ته د انسان عقل سترګې غوږونه پوزه خوله او اندامونه نه رسېږي دا به د مؤمن